السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې روغ جوړ یې. پښتو یوټیوب چینل د ستوري ته په خیر راغلی. ملګرو، لکه څنګه چې ګورئ موږ سره یو شیر دی، په هغې کې ورکرز انفارمیشن دی، سیریل نمبر دی، نیم، جاب، سیلري، اډرس او فون نمبر دی. په دې کې کوم دا نمبر چې دا موږ سره آټو انکریمنټ دی. د دې مقصد دا دی چې کله موږ یو ریکارډ ولیکو، د هغې ریکارډ مطابق د نمبر په خپله راځي. د دې ضرورت دی چې موږ په خپله ورځو او هغه په خپل لاس لیکو یا مینول دی لیکو. دا هر څه چې دلته کېږي دا اټومیټیکلی کېږي. کله چې ته یو ریکارډ اضافه کړې، د هغې مطابق به تا سره هماغه ریکارډ نمبر چې دی اخلي. لکه مخکې 5 و 6 شو، بیا 7. زه چې کوم یو نمبر م لیکمه، کوم یو نوم لیکمه، د هغې مطابق به دې سره انکریمنټ کېږي. نو په دې ویډیو کې به په دې کار کوو. راځئ یو نوی شیټ اخلو او دلته ورکو سیریل نمبر، نیم ورکو، جاب، سیلري، اډرس او فون. راځئ اوس دلته دا به زوم وکړم چې ښه ښکاره شي. ولیکئ از ایکول ټو یا مساوي فرموله بار ته راشي چې ښه ښکاره شي. اف یو کنډیشن وکړم که چېرې دغه سیل از ایکول ټو مساوي و امټي سیل، امټي سټرنګ چې هیڅ پکې نه و، نو ته هم پکې هیڅ مه لیکه، مطلب امټي دی. او که چېرې څه پکې و نو رو ورکړه او رو شروع که 1:1 مطلب د اول نه شروع که. دا ډریګ کړئ تر هغه ځای پورې چې تاسو کوم ځای په غور ریکارډ دلته ولیکئ. چې زه اوس ولیکم علي، نو د هغې مطابق به راشي ما سره اول ریکارډ دی. سیلري ورکئ، اډرس یې ولیکئ، چې ستاسو څومره نور ضرورت وي د ټیبل جوړ هغه جوړ کړئ. که اوس بل ریکارډ ولیکم فاروق، نو زه چې څنګه دې نه دا ریکارډ زه لیکمه، دا نوم چې ولیکم ما سره انکریمنټ کېږي. ما ته پته لګي چې زما په ټیبل کې ما سره څومره کسان دي. ټیبل راشئ، سلیکټ یې کړئ چې ښه سټایل واخلي، فارمیټ ټیبل سټایل ورکئ. راشئ که زه بل نوم ورکړمه، څومره نومونه چې زه ورکومه د دې مطابق چې کوم ځای پورې ما ډریګ کړی، ما ځان ته ځای هغه سلیکټ کړی، د هغې مطابق به ما سره آټو انکریمنټیشن کېږي. مطلب دا چې نمبر به په خپل اټومیټیک اخلي. ضرورت به دې نه وي چې ته بیا ورځئ او نمبر په خپله لیکي. بل نوم ولیکئ، جلال ولیکئ، جاب چې هر څه دی هغه ولیکئ، سیلمین دی، سیلري دومره ده، اډرس یې چې دی ننګرهار، او موبایل نمبر یې چې هر څه دی هغه ولیکئ. زه دلته دا نمبر لیکم. که بل نوم ولیکم یعقوب، فاروق ولیکم، هر یو نوم چې ولیکمه د هغې مطابق به دلته خپل آټو انکریمنټ کېږي. او که چېرې زه دا ته بیا پاک کړمه، ډیلیټ کړمه، دا نمبر به دې ځي. دلته ځکه رانغلي چې موږ دا ډریګ کړی نه و. که زه ډیلیټ کړمه دا به پاکېږي، ځکه چې موږ په فنکشن کې شرط داسې ورته ایښی و، کنډیشن داسې و، که چېرې دلته نل و، مطلب دلته هېڅ نه ولیکل شوي، نو ته په دې سیل کې هېڅ مه لیکه. او چې کله زه دلته څه ولیکمه، نو ته خامخا بیا نمبر لیکه، او نمبر هم سیریل نمبر لیکه. که دې نه مخکې سیل کې 4 نو ته 5 ولیکه، او که 6 نو بیا 7 ولیکه. نو تاسو کولای شئ چې دا په هماغه اندازه باندې اوس روان دی. ټیبل چې ستاسو کوم ضرورت وي هغه ټیبل به ورکړئ. دا ما داسې یو ټیبل جوړ کړی چې تاسو پرې صرف پوه شئ. نو آټو انکریمنټ یو ډېر ښه خصوصیت دی د دې. په دې هیله چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګري راوغواړئ چینل سبسکرایب کړئ. هر چاته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.